اقول سر لس ولا سكرين باسوري وي د خدای مسلمانه لاس ولا سکم کروره په شل روپۍ مالي يورا ريمي جو كاكو داخ مدينة ميجا ماركة 50 روپۍ ګل سوره کړم د زغونه سوګیله ده خپلو پورسم Nope. السلام علیکم. وعليكم السلام تزكى وعلیکم السلام نه جګړې ولګولې څه کې ولې جینې خپل لارونه څه ګورې دا یاد عزت وخت تیر کړی شرموم ما شابه چې کوم لار ستا دغه زمام ده Nope. نو د خدای مسلمان ته خو ما یو څلوېښت پیرې وې زه تا سره واده نه کوم بس بدي شي زما خوخه ما سره واده وکړه واري خو په جګ کې خو دې ماته شمامي دې کېږم ویم شینا مرګریه چې کوم زړه د انسان نه تور شي که نه بیا نه رغېږي ته اوس ته وګوره که نه ستا دا خوښ شوی دی دا دې خوښ شوی نو د خدای دا چې دا مې خوښ شوي دي دا دا به زه واچوم دا به پې مړ کړم او دا به واچوم څنګه به دې به ښکاري ته شپکته باندې سړي دغه کېږي نه که نه ښه چې خري که نه ښه ښه ستا خو دا نه ده خوښه که نه زما نه د خوښه زه ورسره واده نه کوم دې کې سل مسلې راځي ښه بس بیا ځه دا څه کې ودرېږه ګورې تا سره مې ډېره ضرور خبره وه جان ماته یې وکړه نازکي زه ته یو خبره کوم ګوره نازکي ته یې د ترو زوی نه ورکړې زه یې د تره زوی له ورکړې م هغه د ورکوټوالي رشته ده زه د ورکوټوالي رشته نه منم اوس ما خوښ که ظالم مې سم چک په واچې ما تا ته ویلي دي چې ته زما خوښې خوښه مړه نو خوښ مې که که نه ظالم مې په هفته کې د دننه ودو دا درزا به یو دا خپا به یوې زه به تا سره واده کول ټولې جینکې به راپسې خاندې وي به چې هغه سره شینټک د بغو بغه د نسوارو کنډولې تا ته خو دا خلک وایي زه به غټ شم او ته به زما دا ټرېلي او دا موټر یو زه به ځان له اسکلایي موټر واخلم او ګرځم دته ته اوس وګوره که نه نو دې مخې ته مې څه بل شان شی ولاړ دی شینا خبره کوم د خدای مسلمان زه د نازکې ولې خورم ته پته شته د اردو ډرامو کې مې کار شروع کړی پی ټي وي ته م روان یم مخه ته دا کار نه جوړ شوی الله دې مړ که نو خدایم که داسې کې دا ولې د اخري کې الله دې تا مړ کې الله دې تا د ده د سر صدقه کړي امین ما ته کوه چې څومره کولی شي څوک دې بدي شي دا راته ووایه ته د مرګ د سوال هم درله نشم کولی که نه زه د بازاره خو بیا چېرته سودا مودا روړې چې مامي دې شم نازکې دا راته ووایه هغه رور دې کوم ځای نشته رور یې نشته رور یې مړ دی الله دې تا په نیکه کې ته د هغه نه ولې یارېږي هغه ډانګ مانګ یې غورځولی دی حق الله یې پرېښي دي چې هغه به بې حق الله ویښته نشته ته راشي اوس وګوره اوس خو داسې ښکاري لکه شهزاده داسې کوي پیسې د خدای مسلمان یم زمونږ د مشرانو هغه متل دی وایي په دنیا کې به دوه شیزونو نه ډېر یارېږي یو د پوج د وردی نه او یو د پولیسو د والو نه نه زه د څه نوم نه یېرېږم خو چې دا ما ته صرف ووایي ای خېټ یو ووایه ورته که نه ته روغ دې کو لیونې دي دا تاسو کور کې څه ساتلي دي سینه پکې راوله لارو کوسینو سپره باندې څوک راشي راځه ځه ښه ته زه زما تاسو دا پکې لا نه دي ټیټ کړي دا ټیک شوی دا بیا خراب شوی دی نازکي یو پیر راته په مینه باندې ای خېټ ووایي ته بیا تماشه کوه دا ماما به سوري ته سوځي السلام علیکم وعلیکم سلام بیبي څنګه یې څنګه بچی جوړې ښه کښېنه بیبي کښېنه الله دې ډېر خوشحاله کړه قدرمن شي څنګه یې بیبي خیر دی زه خو ښه یم بچی خو خپې مې ماتې شوې خیر شه په کومه تلې وي سا دې مځي راځي ټول کلي مې ولټوله هغه لوغړل جینۍ ګورمه خو چې چرته بوزم څه کارنامې کړي کله خپه په غولو سقای شوي او کله بله لوبه شاه دی لوغړن څوک دی زوی دی چا لکې راځي ورور مې یادوم دغه ګلپام شهزاده څه دی پیریان چې تېرېږي څنګه یې بیبي ښایي شکر دی خو بیا مې څوک غوښته نه جینۍ رښتیا څه شوه هغه خو تللی د سنټر ته او نه دا طبیعت هم داسې ګډوډ و خو لاړله بسته کې دا خو خېټه ده دا خو یې غواړي بیبي ښه درته پته ده خېټې غواړي هغه غریب زی او تا نه نه غواړي ته بل درته ښه بیبي لږ اوبه درله راوړم ښه ده یو ګوټ اوبه راکړه یا الله توبه
موږ به چنګړیانو پسې خاندل هغه لوبه په پښتنو وي ښځې ګټي او سړي کور ته استي دا واله بیبي الله دې ښاد کړه بیبي یو خبره مې درته کوله خو خفه نه شي قربان په هغه ورځ مې درته ډېرې ګډې وډې ویلې وي بیا زما هم دا اړه خفه و او والله که د دې نه خبروم چې ته دومره خوږه ښځه نو خبره به مې درته نه کوله ډېر زیاته ته ملامت یم بیبي خیر دې زما بچی تا چې په کومه ورځ ما څه خوله وواله ته به لا په ور وتی نه وي ما د ړن هر څه ایستي ما معاف کړی وي الله دې خوشحاله که بیبي داسې کار دی ډېره وکړېدمه ډېره وګرځېدمه خو هغه متل دی وایي چې ځې ځې بازوله به راځي ډېره ښه خبره هغه وایي خپله لور خور قړمېزه دی موږ ورته سپک کتلی و آخر هغې ته بیا محتاجه شو ښه بیبي نو ما ویلې څه کومه چې ګرځمه ستا دا خوراکۍ شته که نه نازکه نو ملکو دا دې زما رور نه راکړه څنګه به یاره بیبي خبره دې په ګل بدله خو ستا رور تا ته ښه پته ده چې یو ځل ریوز ګیر لګولی و نو بیا یې والا څه دپاره غواړي نو چې زه تنګ د ریوز ګیر به خامخا لګي هغه به ګاډی راتاوه او داسې نه چې ګینې تېښته کړې او واپس راتاو شو او ښه په سپیډ کې راغی دلته بېرته یاره زما خو په بوټۍ اعتبار نشته بیبي خو زه چې ته راغلي نو خبرې په هغه اسمان کې کېږي خبرې په اسمان کې کېږي اسمان ته چې پسې وختې بیا راکوزېدی نه شي بیا به تلی خو داسې کار دی خبرې به په ځمکه فیصله کوو کړه دي نو بیا ما ته ووایه چې بیا زه په نورو پسې نه ګرځم یاره بیبي ژوند ورسره زه نه تېروم ژوند ورسره نازکه تېروي زه به د هغې نه تپوس وکړم نو بیا به تا پسې سوال جواب درولېږم او که د دې خلکو نه دا کومې خبرې اوري چې غل دی که نه نو داسې ډېر غله د واده نه بعد ځان ته بیا سیاسي وي او سم دم شي یاره خبره دې بده نه ده بیبي خو د هغه دا پوندې هم د غلو دي خفه کېږې به رانه تم نه خیر دی نو داسې خو تم د هغه ملګری په لسم کې به م یو ځای د بستو نه پراټې نه پټولې ما ته معلوم یاست دی خو داسې کار دی بچی چې ګوره انکار به راته نه کې صحیح ده صحیح ده راځم به د خیره نازکه خو نشته خو زه به د دوکان نه یو بوتل راوړم په منډه باندې نه بوتل بیا مې په سپېږمو تود بړاس راوځي زړه مې خرابېږي هغه شی نه نسکم خو داسې کار دی چې موږ خوږ ګاونډ دی نو ما چې په رشتهدارۍ بدل شي نور به م زه الله دې خیر وکړي بیبي نو بیخي نه سارېږي نه بیا به راشم دا خو قدم ځای دی او زه کوم په کور کې کښېنم خو ګاونډ خو ما نه تنګ دی زه د مخې دی الله دې ښاد کړه خولې پاکول د مخې دې خولې دې راله لمده کړه خولې دې کې څنګه پاکې بیبي اور ورېږي ټول سقا شو تاسو ضرب زموږ تندي ته وکتل او زمونږ یاده مو ګوره مو ځان شرموه او مو ما شرموه په یوه خبره پیښه نه کوم واده نو بس نه کوم واوره نازکې د سړي لور څه ګورې شرموه مې ما ته راکه دې خوا راکه دې خوا ته ما ټول دغه شرم دې نازکه ده هلو مخ ته خاورې شه ته څه زما د خوري پورې ختې بدرنګې لا خو سمه شګې نه کورانګو چې سرمن نه روباسم ښه او یوه خبره ورته کوم بیزو نه کړه بیزو ونه پورې نښتې ته تر نمبر بلاک ته کړه ما الو تا ته ما وویل چې دا نمبر مې بلاک کړه خو ته په خبره ګورې پوهېږې نه ښه ته زواري مرکز ته تا ته دا ته ورته نمبر بلاک خو خوشحالي کې راغې څه کار دی بلاک ورته نمبر راکوشه زه به داسې بلاک کوم اوس په ګورو ښه کوشه چې دا څه شرم مې را بس کټ مې کو به داسې کار وکړه دا نمبر ورته بلاک کړه او زه تا خشته جینۍ ګورم ښه بس ټیک نمبر یې را نمبر یې درله درکړم داسې جینۍ کې اوس نشته چې نمبر یې درکړم چې کله څه ورسره ستا رشته وشي بیا په خپله به هغه نمبر درکړي ښه خو تصویر به چې راله روړي او راځه هلته ته م خشته شاهرخانې کړې بوچې پوزه دې ته چې خبرې ګډې وډې ته وګوره نو راځه شابه راځه پولکا دا یخه پولکا راله د خدای مسلمانانو کلي تسکریم والا راغلی د شابه ماشومانو شابه اله شابه کې زړې تامړې کتابونه چپړې اوسپنې روړه شابه کې ته خوراکور یې السلام علیکم خوراکور وعلیکم السلام د خدای مسلمانه څنګه نه ده چې خو اوس دا کار شروع کړو نو ولې د خدای مسلمانه په مزدوره کې خو شرم نشته دی خوراکور سره لاس ولا اسکرین په سوري وای د خدای مسلمانه لاس ولا اسکرین خورونه په شل روپۍ دی
ځان دي ما دې یو را دوه ډچې در کوم یو دا والا دوه ډچې ملګري دا اوریجنل څو سره اوریجنل ها بس ټیک شو اوریجنل دا دوه ډچې والا بس زه لاړم زه ځم کور ته ما دا راکړه لا دې مالشه او دا ګوره راخاره کېږي نه ګوره بیبي دا دې ګوره ښه وایه ته خو خبر شوی نه مونږ بیبي سره روغه کړي نه خو ته خو دا 115 زما کور نه دي ما ته پته لګي ما ته ویلي د خدای مسلمانان الله دې خوشحال ځه لا دې مالشه سړی مې جوکه کو دا خو مدینه میګامار کې 50 روپۍ دي الله چې دا دومره شو درې ویلس ولا سکرین په سوري نه څوک کومي والے بچي پولکا دلته کې ګاک نه دی زه په مړه دا منګه خپل ځای را راخلي یخي نا وخت مې بیختوزي چې ډېر خوراک وکړي بیا به د خوب ډېر زیات راځي ویډیو بالر کې به د ټولې جنکې ناستې او زه غلی غلی کېږم لکه رقمترې السلام علیکم وعلیکم سلام ویم د خدای مسلمانی ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وی د یو زړګي نه بل زړګي ته لاړې مسلمانی چې ته راباندې ګرانې خامخا به درته ګرانې څه مطلب ویم خره چې لار کې مخې له رالې څنګه چل دی ته خو راښکاره نه کړې من کره ما ته ویلو ګوره قراقور ما سره ټایمونه نشته زه ویډیو بالر ما د دنیا ګاک راځي نو د خدای مسلمان اوس خو قراقور نه یم کنه ته ما ته وګوره ځان مې بدل کړی دی کنه وای مګر تور پیشو هغه ګن نسته که ویم د خدای مسلماني تا ما ته یو پیره ویلو چې دې کې ډېر بدې ښکاري نو اوس پر ته وګوره کنه نو اوس هم داسې ښکاري لکه چې په تور ګونګټه باندې سپینه وره پرتې دا خبرې پرې د خدای مسلمانه چې کله انشاءالله زه د کور ته راولم که نه څه خو له پاکه ګسر ابوطال د باندې هم دماغ خو دې ښه دي که نه تا ته ګوره ما مخکې مې چې ستا را نظر شری دا ډېر غلط دی خو خپل اوقاتې کې اوسېږه ښه راشه خو تودېږي د خدای مسلماني ویم د روپۍ 20 جینکې میلاویږي زما دپاره ځوان یم ځوان او بیا په پی ټي وي کې کار کوم الحمدلله او ته څوک چې ما ته غاړه نیږدي ته په شلخت هغه څښا پی ټي وي لږه ښځې پېژنم اچرکونه برې ولې صابونه جوار روټۍ وړې په دې چلتا سوداګري کې مخونه هم ښه دا خبرې پرې د خدای مسلماني هغه زوړ نمبر ته یاد نه دی 0302 په هغې باندې راځه که نه ستا خو دماغ ټیک ټیکه د سره باندې بوتاړو هم سمجه ګوره خپله خواته کې اوسېږه دا ته کې څه دا د مینې غزاره ډېره مزه کوي ما دې نمبر راکړه هغه 0300 دا خو نه یاد نه دی که نه داسې کار دی ته لږ بیوټي پارلر ته راشې که نه چې ستا په ننګو باندې را کوم تور چاپونه پراته دي چې اول دې پاکم که نه نو وروسته به بیا زه سوچ کوم چې آیا ته زما اډي یلې او که ته زما اډي یل نه ښه او ګوره یو پزون ما ته هر وخت را موبایل راوباسم نادیده که موبایل دې څه شي زه د ورځې چې یو جینۍ فارغه کړم نو کم از کم ماله 10-12 هزار روپۍ راکړي ښه او نن سبا هغه ټولې جینکۍ چې دي راځه ما سره بلته کار کې خوښ مې ګوره دې دا مطلب نه که نه هسې مې خوښې ښه ما سره به په بیوټي پارلر کې کار کې ښه سیده ځه الله دې ځه وعلیکم السلام چې غاړه دې کېښوده نو انشاءالله راودوم به دې اوس پسینه اوس به درته پته ولګي جابه کېږي دا راستا ځواني ده دا ځینې لږ کچه دي اوس بره دي دغې مجې د کوږو یم څنګه خشته جینۍ مې له کتلې وه نو پوزرې پکې چړونه او اوس د دغه کاسې په شان د بدرنګ مخې نیولې اوس پر دې بلا نه به خلاصېږي څنګه د ځینې به مې ته خلاص کړو تا چې کومه کچلې به تلورې که نه د هغې د خپې کږې وي او یو مخ هم کوږ ما وه چې په هغه ور وکتلې او د خپلې ترتړۍ ژبې ترې نه کتلې چې بیا ته په هغه یې کتې داسې کار دی زه خو به د دې بلا نه دې خلاص کړم خو بیا مې در خشته جینۍ وکته او بیا یې پکې پوزه چړونه که نه نو قرآن ګو چې په پرتوغاښ دې پنسل نه چړونې خبرې پکې نه کومه د دغه ټول د جیجول نه مې خلاص کړه که نه بیا نورې قیسې واړېږي موږ خپله رشته دا جګول ته پرېښوده نو دا جګول چې د کشمیر مسله جوړه کړه هېڅ شی هم چې جوړ نه کړه چې یم ستا میډم ترور جمدې وي که نه سرونه به درې په جینو کو ګرځم راځه بېغمه شه تلورې په دغه بیوټي پارلر کې څه ځای کش کلب جنګوا پېژو راتېر شه خو یو خبره مې وره ګوره چې زه کوم ځای کې هینم پرته پرته به نه کوې ښه ډېرې بدرنګې خبرې داسې خبرې ته مې په ټیم کې کاڼي ورویشتل نه قیصه به مو نه کوم چې ته بس ته پېښ ستا کار بس راځه یاره مچکي ماما دا مني د خدای مسلمانه پته نه لګي چاره باندې څه کړي دي خو نه د سکریمانو کار مې روان کړو نو هغې کې مې هم تاوان وکړو او بیا ما ته خور وي ته مزدوري نه کوې نو ستا د حجرې ته ځکه زه هم راځم له 20 روپۍ خو راکې که نه داسې کار دی ګوره چې مونځ او دستې له قدمه شته نه نو په کار کې به څه برکت وي د خدای مسلمانه مونځ خو 15 وخته جمع سره کوم یا دا څنګه 15 وخته به مونځ خو ځې خو غلا لپاره به ځې که نه یاره داسې الله پاک د سړي نیت ته ګوري نیت ته
نه دا تو سویا چې ته به راګاڼې کله شروع کړې د خدای مسلمانه ته لږ ورځې دي یاره خو دا ګاڼو خو نه کنه د بل ځای پیلماران او جوګماران سره راولم نو تاسو دواړه به کول کنه نه نو ته خدای مسلمانه دا سچ راسونه لون دا چوکل ما نه کړل و دې که یاره هغه پسې په شرمولو دا اړم را لپو خیر مرچکی خان سلام علیکم علیکم شاید بچی خی سلام علیکم فرخاز استاد خی نه کس په خیر علي هغه د خدای مسلمانه پاتره پر بیخي نه دی مرچکی خان دی خو ودرېږه چې خورم دی نو مرچکی خان دا نو نه پیژنو او به پیژنې بچی او په دې سړي د سکولدار کم خو روان کړ یاره دره لاغه نواب سید ما غوی نه راکو هغوی وراته پاتې و پټي کی نو ما ویل لاشه داره روان کا په دبانې به وکم بس صحت نه لږ ښه دی بس دا خبره خو دیاره دا سو ډېر صحیح کړی دی یو نه رااله سو د دې سړي تعارض دې راسونه کو مرچکیه د خدای مسلمانه زول مرګ دیم کنه هغه زول نه زول مرګرم خو د دې سره سکه دې مې نه کوي هیڅ غم دا دو تعارف داري بچي مچکی ماما ګوره وخت کارم وته نه کې د فرزما سره دښمنی پاتې را سکه هیڅ غم ما کبا بچا چې د مرچکی سره راځي کنه د پښتون دا شان نه دي شان ولا بس ما خوځي دا نه دي لس مړم ډېرې تمر تقلاري ودرېږه فرخاز استاد غاری مسره د تمانچی باندې چت کوم دي دغه ته بری لک صبر وکړه خانجي لک ولا بس ما خوځي دام زما یار دی چې دا ستا یار دی دام زما یار دی دی خو ودرېږه اړو ودرېږم دې طرف ته ودرېږه بیا ما ودرېږم نه مرچکی خان اوس په سره لګلې شاله کې شبيه فرحت لګلې شه د دې سړي تعارف را سره وکا علي بزي مرچکیا تعارف داري شاید بچي دا د بیبي رور دی خدا د بیبي رور دی دا یو بیبي ده کنه ولا شل بیبي دی خدا د بیبي رور دی او تا ما دا څه کار دی چې غلې ودرېږه بچي ګوره چې یو سړی خپل تمانچی ته ملاس نه چی فرخاد استاد ته غلې ودرېږه دا زمو د لانجنه او دا زما سره روان دي زما سره زه روغه که راغلم شر لنیم راغلی نو ته خو شر کی چې کله شر لرالم بیا به زه ستا زور وګورم په ماړه ته بس استاد شر هرو یو خبره خبره شه فرحاد استاد تلک دی پرې د ماته نه دا څنګه زمانه دا خو ما سوسو زله ویری خو ماته د سره پته نه وسی دا د بیبي رور شاهد بچي دی خاصه لانجه جوړي دا خو د خدای تعالی قمقل دی چې سړی خپل غلطي ومنله او الله پاک او دغه رسول وي او هغه د وګاله غخته یوړه نه الله پاک وي وي دله به زه عزت ورکوم دی به زه نه بې عزته کوم شاید بچي دی خپل غلطي مني کنه صبر وکا زمانه کدي خدای پاک وبخي مرچکی خان خو مشکله ده که خدای وبخي هغه به ماته یو خبره کوله وای وسله به اصلي ساتي او یاران به نسلي ساتي دې خبره باندې پوه شو کنه دا ځکه خو دې مرچکي خان پسې راځي کنه چې زه د دې علاقې مشرم خانم الله دې عزت وکړه چې ته دې خلکو خان. روغ راولي مرچکي زما خان. ته روغ وکړه تا د ځان نشته خاطره پرې جوړ کړي خلکو له روغې کې خو د خبرې نه خبر دوی زما د خونه د شاملات پټې جوړ کړي کله ته دا ودرېږي او کله هغه شینټوک د بغو ما ته پوه که بچی که د نن نه پس د غلط کار وکړو نو ما د هغه باباګانو و چې وګرځم په دله پجو ته باندې بس چې تا ویلې اوس ورته مرچکیا راوړه. نو معاف کومې خو خو مې نه غواړي پرخاز زه چې تا استاد ویل. دی ورته غاړه باسه دغه شان لکه بچی پرخاده ورته رغاړي وځه نه نه راګه یې راګه ته خدای مسلمانه